څه ډول کولی شو د یو یوټیوب چینل سبسکرایب زیات کړو؟ د دې کورس وروستۍ او شپږمې ویډیو ته ښه راغلاست. په دې هیله دوستانو چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. نو په دې هکله باندې غوښتل مې چې وروستۍ ویډیو زما په خپل شخصي نظر باندې او د مشهوره یوټیوبرانو له نظر څخه دا ویډیو تاسو ته برابره کړم. نو په دې کې غواړم تاسو ته یو څو خبرې یادونې وکړم چې اول په تیرو سایټونو مو چې تاسو ته وړاندې کړل د سنوکر او د وای ټي یوټیوب پلاس یو چینل او داسې نور، نو کوشش وکړئ له دې سایټونو څخه استفاده مه کوئ، ځکه که چېرته تاسو له دې سایټونو څخه استفاده وکړئ ستاسې سبسکرایب زرو ته ورسیږي په یوه میاشت یا دوه میاشتو کې، او وروسته له هغې څخه ستاسو چینل د بازدید یا هغه ویو چې کوم اخلي نو دا به زیات کم وي او تاسې ناهیلي کوي، او کیدای شي دا په وروسته ستاسو په مونټایزیشن کې هم مشکلات را پیدا کړي. مثلا کیدای شي د سب فار سب په واسطه باندې یوټیوب ستاسو مونټایزیشن کم کړي د هغو ویډیوګانو چې تاسو په لومړي قدم کې مونټایز کیږي. نو اول خو دا هڅه وکړئ چې خپل تولید محتوا هغه څه چې تاسو برابروئ کوشش وکړئ د ویډیو کیفیت مخ کړئ. زه دا نه وایم چې لاړ شئ یو آیفون 12 یا هم کینون کامرا باندې خپله ویډیو وکړئ، نه په دې باندې نه، په عادي تلیفون باندې خو کوشش وکړئ د خپلې ویډیو ایډیټ ښه کړئ. سمه ده په لومړي قدم کې به ستاسو ایډیټ خرابه وي، خو کله چې تاسو وړاندې ځئ پرمختګ کوئ نو ستاسو ایډیټ هم ښه کیږي. نو دویم قدم کې تاسو لپاره د تامنیل ورکړه ده. کوشش وکړئ خپل ویډیو ته داسې تامنیل ورکړئ چې کوم لیدونکی د هغه ستاسو ویډیو ګوري نو خپل ځان ته جذب کړي او ستاسو په ویډیو کلیک وکړي او ستاسو ویډیو ګوري. نو تامنیل په هکله باندې هم ما یو څه ویډیوګانې جوړې کړي دي، کولی شئ تاسو هغه وګورئ. د پکس لاب په واسطه باندې د تامنیل جوړول، د پکس آرت په واسطه باندې د تامنیل جوړول، نو تاسو کولی شئ هغه ویډیوګانې هم وګورئ. زه به یې لینک تاسو ته په ډسکریپشن کې پرېږدم. بل دریمه خبره دا چې تاسو باید ټګ او هشتګ د دې څخه باید تاسو ښه استفاده وکړئ، ښه ټګونه او ښه هشتګونه ورکړئ. د ټګ او هشتګ د بیلوالي یا هغه فرق دې لپاره به زه یوه جلا ویډیو جوړه کړم او د هغې په تمه هم اوسیږئ. نو ټګ او هشتګ زیات رول لري. کله چې یو څوک سرچ کوي نو هغه چینلونه چې نوې په فعالیت شروع کړې ده، اکثریت ویو او اکثریت سبسکرایب یې چې ده د سرچ له برخې څخه وي. نو تاسو په لومړي قدم کې دا کوشش کوئ چې خپل ټګونه او هشتګونه مو په ښه ډول سره ورکړئ. بل قدم کې د یوټیوب چینل نه د خپلې ویډیو د عنوان مو دی ټایټل ښه ټایټل انتخاب کړئ چې یعنی داسې یو ټایټل نه وي چې اصلي موضوع پکې ورکه وي. نو یو ښه او عام ټایټل ورته انتخاب کړئ خپلې ویډیو ته مو. په دریم قدم شو که څویم قدم شو له ما نه هم ګډوډ شول. نو په دې قدم کې تاسو باید راشئ او خپله ویډیو کله مو چې اپلوډ کړه په لومړي قدم کې تاسو ولیږئ، انسټاګرام کې هم شیر کړئ، ټویټر کې هم شیر کړئ، په فیسبوک کې په بېلابېلو ګروپونو کې شیر کړئ. نو له هغه برخې څخه هم کیدای شي ستاسو یوټیوب چینل ته زیات لیدونکي راسي او زیات کسان ستاسو یوټیوب چینل وګوري او ستاسو دا ویډیو وګوري او په اسانۍ سره تاسو وکولی شئ چې خپل مونټایزیشن پوره کړئ او 1000 سبسکرایب او 4000 ساعته واچ ټایم ته ورسیږئ. بل قدم دا دی چې یوټیوب ته داسې فکر مه کوئ چې تاسو یوازې پیسې پرې وګټئ. یوټیوب چینل داسې یو څه دی چې تاسو باید د یو تجارت په حیث باندې دې ته وګورئ. کوشش وکړئ داسې مه کوئ چې تاسې مثلا 3-4 ویډیوګانې تر 50 ویډیوګانو پورې اپلوډ کړئ او بیا ووایئ چې ولې زما چینل مخته نه ځي او ولې زما سبسکرایب مخته نه ځي او ولې زه پیسې نه لرم له یوټیوب څخه. نو په دې توګه باندې نه کیږي. اول تاسو باید یوټیوب ته د یو تجارت په حیث باندې وګورئ. مثلا تاسو راځئ ویډیو ږدئ او یوټیوب د هغه په بدل کې تاسو ته پیسې درکوي. نو کیدای شي په لومړۍ 4 میاشتو، لومړۍ 9 میاشتو او لومړۍ یو کال کې تاسو ونه کولی شئ له یوټیوب څخه پیسې واخلئ. اکثریت یوټیوبران 90% یوټیوبران چې کله 90% کار خپل تکمیلوي او یو کال پرې وځي نو له خپل یوټیوب چینل څخه ستړي کیږي او هغه کار خپل پرېږدي. 90% داسې 10% نو ډیر کم تعداد دی او زیات تعداد چې دی نو ناهیلي کیږي او نه غواړي چې له دې څخه ګټه واخلي. خیر په لومړي قدم کې مشکلات وي، لایټ نه وي،
د تلیفون کیفیت خراب وي، لینز نه وي، کامره نه وي، د موبایل د ایښودلو لپاره پایې نه وي، میکروفون نه وي. خو کوشش وکړئ کرا کرا ورو ورو خپل وسایل تکمیل کړئ، بیکګراوند جوړ کړئ. په دې توګه تاسو کولی شئ په اسانۍ سره سبسکرایب، ویو او 4000 ساعته واچ ټایم ژر پوره کړئ. نو دوستانو دا وه زما له نظره ستاسو لپاره د یوټیوب چینل د سبسکرایب او د پرمختګ ویډیو، په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فعاله کړئ ترڅو له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې د تل په شان ښې چارې او ښه ژوند.